آپریشن خالي زه یو کیسه راکړه چې آپریشن څرنګه کېږي. په 2003-4 کې روغلل چې زه آپریشن کوی څه شي خلاف یې کې چې څومره مسلح خلک ته یې ټیپکې وخوستې دي دا غونډ زه ورکوه. یو آپریشن یې وکړ، بل آپریشن یې وکړ، بل آپریشن یې وکړ، 14 آپریشن یې په نومه پکې توبلي کېلي وکړل، په عربینه ډالر یې پې وخوستل، خو ده پاک شي وسلوال نه کړل کلیر، دهشتګرد یې نه کړل ختم، د خال کې د کورینې ګاډر ټرن یې ختم کړل، د خال کې د کورینې سامان یې ختم کړ. نن یې لکه چې د باني کمبل ته زړه شوی و، نن یې لکه چې د باني ګاډر ټرن ته زړه شوی و. خو دا ننګیالی ولس دغې ورته وشوله چې خبردار که مخ ته وروړه و دا ضعف به در کو چې بیا د په ټول عمر د پښتین قوم د نوم نه هم خوله ترخه شوې وي. محترمې یو منټ صبر ملګري په دا خوره بدامني ولې جوړېدو لږ په دا پسې میږ درېمي لږ یې دغه پښتنه کې چې د بدامنۍ اصل وجه څه دو د بدامنۍ اصل وجه امیز قوم نه دی د مو د باني قوم د مو د باني خلکې د رړول چاته ټریننګونه نه دي ورکړي د مو د باني خلکې د کندورونه عام ولسینې دغه ډالر نه دي وخوستي په بدامني باندې که دا کړي دي زه یې نه بیانوم. مولوي صاحب د کرنل امام خپل انټرویو دي چې مو ټریننګونه ورکړي دي د فوج په خوله مې ورکړي دي. مولوي صاحب د جر لږ زه تقریر پرې راکوم دا مهمې خبرې دي. محترم ولسه د جرنل حمید ګل نه وخله د جرنل مشرف پره دغه ټولې خپلې انټرویو موجودې دي دغه په کتابینه کښې دغسې ذکر موجود دی چې په دا خوره باندې چې څومره هم مسلح تنظیمونه دي دغه ته اصلي میز ورکړي دي دغه ته ټریننګ میز ورکړي دي دا پالیسي مې را جوړه کړې ده او د امریکې په خوله دله ته اپریشنونه کړي دي دی سړي خرڅ کړي دي د مشرف په کتوبه کښې ان د لاین آف فایر چې دی خپل لیکي چې مو دومره پښتانه په دومره ډالر ژوندي خرڅ کړي دي. محترمې د دغه دهشتګردۍ لامل پښتین قوم نه دی د پښتین قوم هېڅوک د دغه دهشتګردۍ سبب نه دی. دا دهشتګردي د یوې پالیسۍ لاندې راغلیدو دا څرنګه کېدلی شي چې ډی خان د خیبر پښتونخوا یو ښار دی بکر د پنجاب یو ښار دی او دا دواړه په ډېره لږ فاصله د یوه بل سره دي یعنې په منځ کې 100 میټره پول دی. ای د باني ولسه آیا دا ممکنه ده چې د بکر چې د پنجاب یو شعر دی او ډی خان چې د پښتونخوا یو شعر دی په منځ کې 100 میټره یو پل دی او دغه 100 میټره دلې طرف ته 100 کوله کېږي دماکه شته دی خودکش شته دی ټارګېټ کیلینګ شته دی چیک پوسټ شته دی نامعلوم افراد شته دی خو البته په د 100 میټره پل چې هغې خوا ته ووړې نه ټارګېټ کیلینګ شته نه دماکې شته دی نه بدامنۍ شته دی. آیا دا بغیر منصوبې کېږي آیا دا بغیر منصوبې داسې روان دي چې په د خپله ور ووړې بیا امن دی چې په پلر ووړې نه مې مولوي صاحب پرېږدي نه مې اومي پرېږدي نه مې د یو سیاسي پارټۍ خلک پرېږدي نه مې د یو قوم قبیلې خلک پرېږدي ټول ته په یوه طرف شوي دي. بیا په دغه پښتین قوم ښه و موږ دغه شیبونه تعصب نه سره کي موږ نیتونه نه سره وړي کوي موږ پیغور نه سره ورکوي ته په ایمان سره درته وایم یوه پارټۍ یو ګوند داسې نه دی کوتی چې هغې شهیدون نه دي ورکړي هر ګوند بلها شهیدون ورکړي دي. آیا په دا خوره باندې جمعیت علما اسلام دی شهیدون یې نشته دی ښه ډېر یې دي په دا دهشتګردي کښې ښه ډېر شهیدون یې ورکړي دي د پی ټي آی د ریحان زیب د نه وخله تر اسرار ګنډه پور د پوره ښه ډېر شهیدون دي. عوامي نیشنل ګوند خو بېخیستي په سلګینه باندې بلکې په زرګینه ووښتې کیسه شهیدون دي. داسې که د پی ټي ایم ملګري وکسستی داسې که د پښتونخوا میف عثمان کاکړ د پی کې نیف وکسستی
داسې که نور یعنې مونه وي نامینه ویر شي چې ما اسلامي دو یا نور کیم ها ګوند دی په دا خو ورانه مینه په سټیج باندې دغه لګیا یې غونډې ورخوای ویر شي خو یو ګوند ها داسې نه دی پوتې چې هغې خلک یې شهیدون کړي نه دي آیا د میر دشمن په داسې پار کوي چې ته د کیمې پارټۍ یې نه آ چې پاشدین دی ویژدي یې ایکی دا پارک نه دی کړی چې ته د کیمې علاقې آیا د بانی خال کې نه دی شهیدون کړی څه ډېر یې شهیدون کړي دي د لکي مروت یې شهیدون کړي دي د وزیرستان یې شهیدون کړي دي د کارک یې شهیدون کړي دي تر سوات پره بیا سوات نه واپس تر کویټه پره څه کیمه سیمه یې پرېښودو بیا که په قومي نه په قبیلې یې دوې د هرې قبیلې خال کې شهید کړی دی ای پښتینه قومه ای پښتینه قومه دا منصوبه مخصوص د یوې علاقې د پوره نه دو دا مخصوص د یوې قبیلې د پوره نه دو دا مخصوص د یوه ګوند د پوره پارټۍ د پوره نه دو دا د ټول پښتین قوم د پوره دو چې څوک په دا خوره پنډېږي په دا خوره د ډالر یو کاروبار دی چې دا د جي ایچ کیو جرنلون یې کوي دغه کاروبار دی قایم و دایم ساتل غواړي محترم ولسه ای د مو قومه ای د مو ملته دا تومیش ټول په یوه ځای کېږي تو اوس په هرې زمونه نیټورک در پسې باند و خو چې په کوم هرې په بانې کښې دلاته په بانې فایرنګ شوي و په هغه هرې باندې د پښتین قوم په هره علاقه کښې موږ اعلان ورته کړی و د پی ټي ایم طرف اعلان شوی و په هره علاقه کښې بروبار یې تاسې سره پښتونه ټول روتلي دي داسې د څوک خیال نه کو اول خو یې بانې ولس خپل دم را روتلی و چې دنیا په هر فوج نه ډېر و خو بیا ها هغې نه علاوه ټول پښتین قوم چې کیم حلف په قرآن باندې د بانې مشرونه او قوم مخصی دی هغه حلف د میږ د ټول پښتین قوم دی هغه په قرآن قسم میږ ټول ورته کي چې د بانې د ولسینې په حق باندې او د ټول پښتین قوم په حق باندې په قرآن شریف قسم که یو قدم ورپسې کړي محترم محترم ولسه ای د بانې ډېر غیرتي ولسه نن بیا د فیصله کړې وه دی ته چې ډالر ور ختم شي په مخ دی پښتانه خو ورته مخ روړوي بیا یې مخ راړولی و ټول پښتین قوم ورته تیار و چې یو کلاک ځواب ورکړي الحمدلله فخر کوي چې ابتدا یې د بانې خلک ورته وخوستله